که یو سړی واده کول غواړي نو هغه ته دا هم پکار دی چې هغه د ځینو داسې خبرو د ځینو حالاتو معلومات وکړي چې بیا په آینده ژوند کې د هغه دپاره کړاو نه وي، مشکلات ورته پیدا نه شي. په دې وجه باندې موږ تاسو سره په دې ویډیو کې یو دوه داسې نښې داسې معلومات شریکوو چې که تاسو کې هر څوک واده کوئ نو پکار ده چې د هر څه نه وړاندې د دغه دوو ځایونو یا څیزونو په باره کې معلومات وکړئ. نو په دې سره به ستاسو آینده ژوند ډېر ښکلی تېرېږي، ځکه چې تاسو به یو ښه مېرمنې سره واده وکړئ. قدرمنو، کله چې هم تاسو یو ځای ته د رشتې دپاره خپله کورنۍ لیږئ نو هلته د لومړی دا کار کوئ چې د رشتې لیږلو نه وړاندې تاسو د هغه جینۍ په چم ګاونډ کې معلومات کوئ. که د دغه جینۍ کرکټر ښه وي یا دغه خلک ښه وي، دینداره وي، نو په دې سره تاسو کولی شئ چې بیا د هغې نه پس خپل مور پلار هغوی کره ولیږئ او بیا که دغه رشته قبوله شي نو ستاسو ژوند به په دې د خوشحالو ډک شي چې تاسو ته به یو نیکه مېرمن میلاو شي. ځینې خلک داسې کوي چې هغوی د دې خبرو هیڅ پروا نه ساتي او رشته وکړي، خو بیا د هغې نه وروسته چې کوم مشکلات هغوی ته پیښیږي نو هغه ډېر زیات خطرناک مشکلات وي. په دې وجه باندې پکار ده چې لومړی د ښځې د کرکټر باره کې معلومات وشي، د هغې نه پس بیا پرې جرګه وکړی شي، یعنې که ښه وي جرګه دې پرې وکړی شي، که ښه نه وي نو پرېښودل شي. او دویم دا چې د ښځې دینداري ډېره زیاته ضروري ده. دا معلومات ډېر ضروري دی چې وکتل شي چې آیا دې جنۍ د قرآن پاک سبق ویلی دی او که نه، او نور علمي کتابونه یې ویلي که نه. خیر، علمي کتابونه ویل دا هم د هر چا د وس کار نه وي، ماحول ورته ځینې وخت کې نه برابرېږي، خو پکار ده چې دومره معلومات وکړی شي چې قرآن پاک یې ویلی او که نه. نو که داسې هم وي نو پکار ده چې بیا ورسره رشته وکړی شي، واده وکړی شي، او که د یو ښه اخلاقو څښتنه وي نو دا به ډېره ښه خبره وي. نو قدرمنو، دا دوه ډېر ضروري معلوماتو ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم. که ستاسو ویډیو خوښ شوي وي ضرور لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ.